چې ما له خدای علم را کړی دی زما پلاره پرېدی و او کټاسه پرېدی و کوم ملا به چې ما ته سبق ښوده ملا پسې به ورغی چې وجنم دی زما دې زوی ته سبق مه ښایه هغه ویل ولې ویل دا به ملا شي زه به ورته یم چې په دې سړي ډاز وکړه بیا به پرې ډاز نه کړي ما راته ملا کوه ما پسې د هېچا تربیت نه و د هغه مهرباني وه دې سټېج ته یې راورسوه چې بیا زما د ملاتوب زمانه وکته نو بیا مې پلار خوشحاله یوه ورځ ما دا شعر ویلی نو ما ته ویل چې بچیه تا شعر بیا ویه چې زه توبه په هغې تېر عمر وکاږم زه توبه په هغې تېر عمر وکاږم چې تېر شوی دی د یاره په غفلت کې بچیه زم توبه وباسم شیطان متعلق ما کومه اراده وه چې خدای پکې نه یم کامیاب کړی په افریدۍ ژبه کې ما ته وایي یو خبره مې کړې وه چې د مړي خبر ګرځول چې دي دا خلاف سنت دي اعلانونه کول دلته مې اعلان وشي دې بار جومات کې لوډ سپیکر سپیشل اغوستی دی او کتبې ولګي په دې ستنو باندې دلته یو یونین دی په دوکاندان جمنې دوکانداران کتبه ولګي پلانې امر گیا پلانې چې اس کا جنازہ ہے لوڈ سپیکر باندې اعلان وشي انا لله و انا الیه راجعون پکې وایي خدای خبر دی دا اعلان څوک دا حرام دي د مړي خبر ګرځول دا حرام دي د مړي اعلانونه په لوډ سپیکرونو کول دا حرام دي وګورئ البدایه والثناء کې چې ویکره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات الا الاقرباء خبر د مړي ګرځول مکروه تحریمي دي صرف د رشتې د وي رشته دار به خبر کړي چې یو کوټې وکړي یو څو کسه د جنازه وکړي دا امامان څه وایي نه اعلان پکار دی چې څومره ډېر خلک جنازې له راشي ثواب یې ډېر دی تاسو د خدای قرآن وایي چې تاسو جنازې له زیات څه د زړه نه وایي چې دا عمله د خدای ماما زړه کې د درد پیدا شوی چې دا عمله د خدای دی ځکه مې د علاج شروع کړی دی دا مړه دې ځای کې درد دې خوا وګورئ چې زوی دې پولیس ونیسي او 3 ورځې کسټډي کې والي په تاڼه کې څنګه منډې جوړې کوي چې هله ورته وایه پولیس ته چې ویې نه وهي هله مور یې منډې وهي ښځې یې منډې وهي پلار یې منډې وهي چې پولیس ته وایي چې ویې نه 3 ورځې چې دغه اغوستی دی ریمانډ اغوستی دی چې پولیس ته وایي چې ویې نه وهي پولیس ته داسې وایي که نه وایي کم مړي والا دا چغې ووالي په هدیره باندې یا په کټونو باندې چې ټول دعا وکړي خدای ته وژاړئ چې بېګاله یې نه وایي په دې قبر کې دا جړا چا کړې ده وایي په ایمان دا تا ایمان نه دی چې په قبر کې پولیس ته کسټډي پې واخیستی شوه او بېګاله په ریمانډ کې دی لومبنی ګزار د ملایک دا دی چې مشرق او مغرب یې وایي چغه واوري نو په ارام کښېنئ دین زده کوئ او په اصلي معنو کې خدای وپېژنئ کینې تباه یئ تباه نور به تباه شئ په دې خپلو شیخی میخی او په دې بزرګۍ او په دې منځونو کې غاویره نه شئ ګورئ پام کوئ تباه یئ تباه زما په خدای قسم دی چې ما غوندې پلیت ما څو ځل درته ویلي چې زه ځان نه سپی هم ښه ګڼم سپی ما غوندې پلیت او مردار خدای خبر چې کوم خوا به ځي چې د قیامت په ورځ به ګس طرف ته روانېږي او که ښي طرف ته به روانېږي چا ته دا پته شته قافلې چې د یمین شمال بلیږي قافلې چې د یمین شمال بلیږي ای حافظه د مل د کم کاروانې د ښي او ګس طرف قافلې چې بلیږي ته به د کم کاروان ملګری هېڅ پته نه لګي چې دا لاړ شي لاندې څه پته لګي چې کم ګړنګ ته وغورځېدې
رحمان بابا وی د رحمان وینا بهله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته د شا شي. د خیالو کوي دا مړی په لحد کې داسې کي که نه کیه که نه نو یو دیوال ته مخ داسې شي او بل ته شا شي بیا به درته پته ولګي. هغه فاتحه خلف الامام خبره اوږده ده لږه خو زه درته وایم چې لږ علم زده کوي. دا خپل امامان هم نه دي په جوماتونو کې دوی راونیسئ کنز ته شروع کوي قدري ته شروع کوي نونیا ته شروع کوي دې کې تمام ضیا او قدري کې ټول ضروریات د دین دي. بعض امامانو په جوماتونو کې ترجمې شروع کړي خو دې خلقو ته د ترجمو ضرورت نشته. کنز او قدري ورته شروع کول پکار دي چې دوی ته فرض واجب سنت مستحب دا معلوم شي دا زده کوي. او سهار نواله تر ماسخوتنه پورې لمونځونه چې دي ټول رکعتونه څو دي هلکه د عثماري څو دي او جمرودیان نه دي وام دا زما خاص اشنا دی د جمرود نه راځي د سهار نه تر ماسخوتنه پورې 100 رکعات دي نو اوس د شماري چې سهار 4 او ماسپښین 100 مازدیګر 150 چا وایي چې 150 وشمارئ 22 ظالمه شیخه پاسه دام شیخ ته یو شیخ نیسما په دې ګیره کې ورته پړی اچو هم شیخ وایي ډېر او سهار نه تر ماسخوتنه دی څومره مزګزار سړی دی دا ورته بدل دا رکعتونه څو دي. عزیزانو خدای ته وګورئ زم دشمن نه یم پلاني جومات کې فکس ټایم باندې نشته. کوم امام چې د مقتدیانو په رضا باندې ودرېږي او پاسېږي د خپل نه یې ونیسي او په داسې ځمکه ځمکه یې ولي چې غولې د سپېږمو نه بار وځي. امام د پک ټایم باندې پک خان به یو نواب به یو د مالې مشر به پک ټایم پک ټایم پک ټایم به زه ستا په دې کونه درو منډم. تاسو پوه شئ دا نه امامان شته نه طالبان شته نه مولیان شته نه پیران شته. پیرانو لکه ورشي صاحبه خو که موټی والا ګرم کې خدای دې قربان دی داسې به په دواړو لاسونو دغه وکړي او چې تش لاس والا ورکړي ټېله به هم درکېدله. لاړه د ټولو بنیاد وتی دی د دې ملک ورپسې بیړه تباه ده. اوس ملک یې وګوره 2-3 پټاخې خلاصې کړي دي صاحبه نن مزدورونه شروع شو انکم ټیکس پراپرټي ټیکس دومره فټه دکان ټیکس دا ټیکس. نو ما وایي چې د خریټي ته ووایي چې اول خو دا خپل کور وران که که نه دا کربونه روپۍ چې در سره دا قربان که په دې پاکستان بیا زمونږ نه پرتوګه مباسه او خرڅې کوو انکم ټیکس رانه واله. بیا دې دکاندارانو ته ورشه ورسره کښېنه چې دی بېګاله روټۍ هم ګټلی شي چې ستا انکم ټیکس والا ورپسې ګرځي او کاغذ پرېږدي چې کمیشنر صاحب سره دې پیسي ده روټۍ نه شي ګټلی روټۍ نه شي پیدا کولی ستا کاغذونه ورپسې ګرځي. انسپکټران دي انکم ټیکس دی پراپرټي ټیکس دی پلانې دی ډونګی دی. اول دا سرمایهدار راونیسه کور دی د میردین جومات شه کور دی وران شه اول دا سرمایهدار راونیسه لالې که او کیلې که او د اربونه روپۍ چې د بینکونو نه راوباسه او په دې غریب یې تقسیم که بیا غریب نه که ښځه غواړي نو در به یې کېدله که داسې نه ده. انکم ټیکس هم غریب دپاره دی پراپرټي ټیکس هم غریب دپاره دی هر څه غریب دپاره دي. که مجسټریټان یې راخوشي شي صاحب 3 بټه 6 فوټ هم چېرته ګاډو والا یا سبزي والا یا 100 روپو پیپر مې پرې ایښي
3 बटा 6 फुट के ताने पे बूझे हो, 3 बटा 6 फुट के पर्चा पेवर के मजिस्ट्रेट के पीछे हो कि 200 और 300 रुपए जुर्म से दागा खानम वर्पसे तबाश न कम्मल के ज़िल्म दा हालती गरीब सरा अगर मल्क बचर मल्की गिना चल दे वतन की गिना द गरीब और द खुदा पमीस के इस पर्दा निश्ता द गरीब आह रास खुदा तरसी चाचे द गरीब रो दर्दोले कि संगल का बौराना के जुमरा पे खुदा न खपकीगी लेकिन यो द गरीब पर दर्दे जो खुदा खपकी जमा अजीजानो लग सोच कई दीन त मुतवजे से खुदा सरा राबिता और ताल्लुक पैदा कई अर्श प्रेद अर्श और इसका हलाल तलब कवा द खुदा पे इरादा उजा और उसगार वक्त दे अगर खुदा लावर का तमाशा कवा चिसकी बेगम अजन ब परवरदिगार दरता नसीब जो तबलीग वाला होता कला कला गोरमा दा से बेगम अली सिमरा परेशान हो बगस खुदा तराजी से अजीजान दायमा मुस्तहिदीन छू दा खुदा तराजी कि खुदा तराजी नन खावरम खलक पस्तर गो क्या छी द कब्र में खावर